محترم ورور رفیع الله صاحب د میوند اوسیدونکي پوښتنه کړې ده. وای بعضې ځوانان ډیر ادب دي د پردو نجونو سره ټلیفوني او ناجایز تعلقات لري چې ورته ووایه چې دا ولې کوې؟ وای دا خو زه په نکاح کوم په آینده کې. وای آیا په دغه نیت باندې چې یو څوک د یو نجلۍ سره نکاح کوي د هغې سره په ټلیفون باندې خبرې کول جایز دي که یا؟ محترم وروره ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې هیڅ کله جایز نه دي. دا یو شیطاني بهانه ده. دا بیا د معاف د خولي زنا او هغه حقي زنا ته ځان په دغه طریقه باندې رسول دي، په دغه بهانه باندې رسول دي چې زه دا په آینده کې په نکاح کوم. صحیح ده، دا خبره منو چې په شریعت کې دا ثابته ده چې یو څوک د چا سره د نکاح اراده لري هغه لیدلی شي، خو دا هیڅ کله په شریعت مقدسه کې نسته چې یو څوک د پردۍ ښځې سره په کلو په میاشتو میاشتو خبرې کوي په دې فاسد غرض باندې، په دې شیطاني بهانه باندې چې دا زه په آینده کې په نکاح کوم. ډیر وخت نه د نکاح اراده یي، نه د هغې د نکاح اراده یي، نه دغه نکاح د دوی په اختیار کې بلکې د دوی د اولیاء او قریبانو په اختیار کې، او شیطان دا بهانه په لاس ورکړي چې دا نجلۍ زه په نکاح کوم، بس د هغې سره په ټلیفون خبرې ناجایز تعلقات ساتي، نعوذ بالله وروسته په زنا کې واقع شي. هیڅ کله شریعت د داسې خبرو اجازه نه ورکوي. دا د بیا حیایي خبرې، دا حیا سوزه خبرې شریعت هیڅ کله اجازه تر نکاح مخکې نه ورکوي. والله اعلم بالصواب.